بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا او داغه په رحم او کرم سره دا زمونږ په دې مبارک جمعات کې دریم نشسته چې په دې کې به موږ دغه کتاب وضاحت کو او شرح به کو. کم کتاب چې ستاسو مخې ته دی او ستاسو په لاس کې دی، د دې کتاب په اوله کې هغه مسائل راوړی شوي دي چې هغه د علم د فضیلت سره تعلق ساتي، او په تیر شوي بیان کې د دې خبرې ما وضاحت مکمل کړو چې علم څومره اوچت مقام لري. نو دغه مسله حل شوې ده. د هغې نه بعد بیا مسله راوړې ده فضائل القرآن، د قرآن کریم فضیلت. دی کتاب کې موږ دا خبره بیان کړو چې دی کې هر مسله راوړې ده. د قرآن کریم د دریو سپارو ترجمه او تفسیر، د عقیدې مسائل، د منځه مسائل، طهارت مسائل، د زکات مسائل، د حج او د عمرې مسائل، ذکر او اذکار، د الله نومونه، د ټولې مسلې به کې راوړي. خو د دریو سپارو هغه ترجمه او تفسیر د ټولو نه مخکې کړی، نو د الله سبحانه وتعالی کلام دی نه غیره مخکې کړی دی، او قرآن کریم مخکې دی. نو د دې نه مخکې چې دا سورتونه شروع کو او دا تفسیر او ترجمه شروع کو، نو په دې کتاب کې فضایل راوړي دي د قرآن کریم د زده کولو. ما بل وروسته ورته دا خبره وکړه چې دا فضایل د دې دپاره بیانېږي چې د انسان جذبه زیاته شي. لکه اوس موږ به دلته انشاءالله قرآن وایو، د هغې ترجمه به وایو، تفسیر به وایو، الله به موږ له څه راکوي. لکه موږ چې د قرآن او ترجمه وایو او تفسیر به وایو، الله به موږ له څه راکوي چې کله موږ ته پته ولګي چې الله موږ له دا راکوي، دغه راکوي، داسې به راکوي، دومره به راکوي، جنت به راکوي، دنیا به راکوي، آخرت به راکوي، نو دا هر څه په انسان کې جذبه را پیدا کړي. هغه جذبې دلاسې بیا د مخکې ځي. نو په دې ننني بیان کې به انشاءالله موږ د قرآن کریم فضایل بیانو، او بیا د قرآن د زده کولو آداب. د هر شي چې زده کوي د هغې آداب دي. نو بیا دین چې زده کوي د هغې ډېر اوچت آداب دي، او شریعت ته هر څه دپاره آداب ښوولي دي. تر دې چې قضای حاجت له انسان ځي د هغې آداب هم په شریعت کې راغلي دي. یو سړی قضای حاجت کې اودس ماتی کوي، په څه طریقه څه آداب دي هغه بیان شوي دي په شریعت کې. نو د هر شي دپاره آداب دي. نو د قرآن د زده کولو دپاره خو بې آدابي وي. او دا خبره یاده کوي چې څو پورې په چا کې یو څو خبرې نه وي په دین باندې نشي پوهېدی. یو دا خبره د هغه عالم ادب کول د چا نه چې دین زده کوي. دویم د هغه کتاب ادب کول په کوم کتاب کې چې درس وی. دریم د هغه ځي ادب کول په کوم ځای کې چې علم زده کوي. دا درې خبرې چې په ځان کې راوستې ده نه، نو الله یو انسان ته علم نصیب کوي. نو د دې علم کوم چې موږ زده کوو په کې دا خبرې اهمې دي. ادب د عالم، ادب د کتاب، ادب د هغه ځي په کوم ځای کې چې ته علم کوي. د قرآن کریم فضایل، دا کم کتاب چې سهار ماښام موږ وایو، زمونږ بوډاګانې وایي، زمونږ ځوانانې وایي، زمونږ ماشومانان له خبرو چل وللاني ورغلی او موږ ورته دغه قرآن ښایو، قاعده ورته ښایو، دا لنډي صورتونه ورته ښایو. په منځه کې موږ په مخ اورو د امامانو نه او په خپله یې وایو. دا قرآن کریم یو نور او هدایت دی چې الله موږ ته رالیږلی دی.
که موږ صرف د دې په فضیلت کې دا ووایو چې قرآن کریم یو نور الله موږ ته رالیږلی دی نو بس دا هم کافي دی ځکه چې دا نور د الله د طرف نه دی او چې د الله د طرف نه دا نور او رڼا راغلې ده نو په دې کې هم بیا سم هدایت پروت وي که نه ځکه الله په قرآن کریم کې سوی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الله یقینا درغلی دی ستاسو طرف ته ستاسو د رب د طرف نه نور رڼا او یو ښکاره کتاب د قرآن کریم نور دی ښکاره کتاب دی قرآن کریم دا د الله سبحانه وتعالی خبرې دي او څومره چې د انسان د الله سره محبت وي دومره له دا خبرې مزه ورکوي زه کله ملګرو ته دا مثال بیانوم په درس کې لیس کمثله شی ولله المثل الاعلی د الله خو اوچت مثال دی خو هسې مخلوق خپل منځ کې خبره کوو چې یو سړی کله د خپلې ښځې سره په ټلیفون باندې خبرې کوي نو دې د خبرو نه تنګېږي او نه هغه د خبرو نه تنګېږي ګنټه به دې د ښځې سره لګي سړی حیران شي چې آخر دوی وایي یو بل ته څه دغه شان پلار د بچو سره بچی د پلار سره او داسې بیا زله سلسله ولې په دې خبرو سړی نه تنګېږي ځکه چې دا څوک چې دا خبرې کوي د ده سره محبت ډېر دی د هغې د سره خبرو نه تنګېږي نو دغه شان د کم مسلمان چې د خپل رب سره محبت ډېري دومره په د هغه دا خبرې خوږې لګي دا کمې خبرې چې دي د قرآن دا حقیقي کلام د الله دی بالکل حقیقي تر و تازه هغه شان دی څنګه چې الله ویلی دی او جبریل علیه السلام ته اورېدلی دی دا دومره اوچت رب خبرې دي دا خبرې رالیږلي دي په واسطه د جبریل علیه السلام او راکوزي کړي دي په چا باندې په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې د یو څو اهم معلومات چې ګوره تاسو ته معلومي سرسري د قرآن نازل شوی دی د الله د طرف نه د الله خبرې دي حقیقي خبرې دي د الله د جبریل علیه السلام په واسطه راغلي دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیا راکوزي شوي دي او دا فایده راته یاده کم او دا فایده راته وښیم ګوره ډېره خوندوره فایده د دې قرآن سره چې د چا هم تعلق شي هغه ډېر اوچت انسان ته جوړېږي د هر مخلوق چې د قرآن سره تعلق شتي که نه سره بد شتي دغه مخلوق بیا غټېږي عزت ورته میلاویږي زه به تاسو ستاسې یو څو مثالونه ذکر کوم قرآن کریم چا راوړی د الله د طرف نه جبریل علیه السلام که نه جبریل د دې قرآن د راوړو د لاسه په ټولو ملایکو کې غوره دی په چا یې راوړی په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم که نه په ټولو پیغمبرانو کې غوره پیغمبر دی په کومه ځمکه ابتدا شوي ده نازل مکه کې په ځمکو کې دا مکه ټول نه غوره ده بیا په هغې پسې مدینه ده مدینه ټول نه غوره ده په کومه میاشت کې نازل شوی دی په رمضان کې رمضان په ټولو میاشتو کې غوره ده په رمضان کې په کومه شپه کې لیلة القدر شپه دا بیا په ټولو شپو کې غوره شپه ده د چا چې د دې قرآن سره څه قسمه ربط هم راغلی دی هغه غوره شوی دی هر مخلوق چې د قرآن سره څه نه څه کنیکشن یا سربت راغلی دی الله هغه اوچت کړی دی عزت یې وله ورکړی دی تاسو دې ته سوچ وکړئ جبریل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه مدینه رمضان میاشت لیلة القدر شپه دا ټول د غوروالی دا د الله د کلام د لاسه دی دا قرآن الله سبحانه وتعالی راکوز کړی دی په 30 کاله کې 14 کاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې تیر کړي دي او 10 کاله په مدینه کې تیر کړي دي او په دې 30 کاله کې دا قرآن لږ لږ نازل شوی دی لږ لږ نازل شوی دی ابتدا د نزول هغه د رمضان په میاشت کې شوی ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله وی د رمضان میاشت هغه چې په دې کې قرآن نازل شوی دی انا انزلناه فی لیلة القدر الله وی د قدر په شپه کې مې نازل کړی لیلة القدر شپه نو ابتدا د نزول په دغه کې شوی ده او بیا د قرآن په 30 کاله کې لږ لږ نازل شوی دی
تیر شوو پیغمبرانو ته اکثرو ته دا کتابونه په یو ځای میلاو شوي دي. لکه موسی علیه السلام لاړ کوی تور ته، هلته د الله سره ملاقات وکړو، د الله سره خبرې وکړې. څو شپې هلته تېرې کړې؟ 40 شپې. چې راغی ځان سره څه راوړو؟ تورات یې راوړو، مکمل کتاب یې راوړو. د قرآن الله هغه شان نه دی نازل کړی، مکمل په یو ځای پوره نه دی نازل کړی دی. دنیا ته یې پوره په یو ځای نه دی راکوز کړی. دنیا ته یې لږ لږ راکوز کړی دی په 30 کاله کې. حکمت څه دی چې الله په 30 کاله کې راکوزو، په یو ځای ولې نه راکوزو؟ نو جواب د هغې دا دی چې 30 کاله کې الله لږ لږ راکوز کړی دی د واقعاتو او د حادثاتو په موقع باندې. کله یو موقع راغلی د الله هلته نازل کړی، یو موقع راغلی ده یو خبرې ته پکې ضرورت راغلی دی، هلته الله قرآن نازل کړی. صحابه کرام راغلي د پیغمبر نه د مسلې تپوس کړی دی، الله یې جواب کړی دی. په دې طریقې سره قرآن نازل شوی دی. بل دا چې لږ لږ نازل شوی دی دپاره الله په قرآن کې وایي لنثبت به فؤادک، د دې دپاره چې پیغمبر ستا د زړه پې مضبوط شي، چې او د رب ما سره هر وخت دی ګوره وحي را روانه تازه تازه. نو ځکه الله لږ لږ راکوز کړی. بل دا چې لږ لږ راکوزېده، په دې کې بل حکمت دا دی چې را خلک پې په ښه طریقې سره پوه شي. او کومه خبره چې لږه لږه کېږي په دې باندې سړی ډېر ښه پوهېږي په نسبت د هغه خبرې چې هغه په یو ځای ټوله وشي. نو دا قرآن کریم نازل شوی دی په 30 کاله کې، 14 کاله په مکه کې او 10 کاله په مدینه کې. موږ وایو ابتدا د نزول په رمضان کې شوی ده، په رمضان کې د لیلة القدر په شپه کې شوی ده. او ابتدا داسې شوي د اوږد حدیث ته خو زه به تحصیل بیان کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د نبوت ته میلاوېدو نه مخکې په دې غار حرا کې دا ناسته یوازې کېناسته دا به یې خوښ و. په صحیح بخاري کې دا حدیث او په نورو کتابونو کې د مشهور حدیث دی. ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې دا ناسته ولې خوښه وه؟ هلته به کېناستو د الله په دې مخلوقاتو کې به سوچ کو او دې خبره کې به سوچ کو چې څنګه د مکې د مشرکان یو بوت ته پروت دی، بل بوت ته پروت دی. آیا دا کیدی شي چې د دې کون د دې کائنات دي دومره د دوی دي دومره معبودانی د دې مخلوقانو د دې انسانانو د دې پیریانو د دوی دومره معبودانی؟ په کار خو دا دی چې معبود یوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبرو کې سوچ کو او الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو حفاظت کوي د نبوت ته میلاوېدو نه مخکې پاکې ساتي د دې قسمه خبرونه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې کېناستو. خدیجه رضی الله عنها په هغه ورځو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي وه، مشره بیبي. نو هغې به وله خوراک تیار کړو د یو څو ورځو دپاره. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره ویوړو، هلته به عبادت کو د الله، سوچ به کو، فکر به کو او دغه خوراک به خوړو. چې کله به دا خوراک ختم شو نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدیجې پسې راغی او نور خوراک به ځان له ویوړو. په دغه دوران کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې و او جبریل علیه السلام راغی. جبریل علیه السلام راتلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره ډېره د یېرې خبره وه، ځکه چې اول پیر د داسې ناشنا مخلوق سره ملاقات او خبر دی لا نه دی چې دا څه خبره ده او څه نه ده، نو ځکه ډېر د یېرې مقام. جبریل علیه السلام چې کله راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اقرأ ولولا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ما انا بقارئ، زه لوستل نشم کولی. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ده ته ویل کېږي النبي الامي. امي هغه چا ته وایي چې هغه نه لیکل ورځي نه وله لوستل ورځي. او په دې کې د الله حکمت دی. الله داسې هم کولی شو چې دا پیغمبر داسې رالیږلی وی چې هغه لیکل هم کولی هغه لوستل هم کولی. نو ولې بیا د پیغمبر داسې راولیږو چې نه وله لیکل ورځي نه وله لوستل ورځي؟ د هغې وجه دا ده که چېرته دې پیغمبر له لیکل ورتلی او لوستل وله ورتلی، مشرکانو بغیر د دې نه ویلي دي د قرآن د ځان نه جوړ کړی دی، نو بیا خو به ښه په زور او شور سره وي چې دله لیکل ورځي دله لوستل ورځي. د قرآن په خپله لیکلی دی. نو چې څوک دا خبره ونه کړي د دې پیغمبر په باره کې، نو ځکه الله پیغمبر داسې پیدا کړی دی. او ځکه ورته الله وایي په سورت العنکبوت کې ولا تخطه بیمینک، ای پیغمبره
د دې وحي د میلاوېدو نه مخکې تا چې ته په دې ښی لاس باندې څه لیکلو هم نه دي کړي نو څنګه دا مشرکان تا ته دا وایي چې دا قرآن تا د خپل طرف نه جوړ کړی دی جبریل ورته وایي اقرأ بیا یې ورته وایي ولوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما نه بقاري زه څه لوستی خو نه شم په دریم پیر ورته بیا وایي اقرأ ولوله هغه وایي زه څه ولولم نو د سورة العلق اولنی 15 آیتونه په دغه ټیم کې نازل شو جبریل علیہ السلام ورته څه وویل الله له طرف نه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا 15 آیتونه د قرآن دې سره ابتدا شوې ده که څوک درنه تپوس وکړي چې د قرآن اولني آیتونه کوم یو دي چې نازل شوي دي نو سورة العلق کې اولني 15 آیتونه او دلته فایده ټولو دپاره دې امت ته ویلی کېږي امت د اقرا ابتدا د وحي په کومه ټکي باندې شوې ده اقرا ولولا نو ګوره دا امت که مخکې ځي نو په دې لوستو سره به مخکې ځي سورة القلم یو کم 13 سپاره کې ده انشاءالله را به شي ترجمه تفسیر کې الله په هغې کې قسم خوړلی دی په قلم باندې نون والقلم وما یسطرون الله وایي زما دې قسم یې په څه باندې په قلم باندې دلیل دی په دې باندې چې الله موږ له تیزي راکوي که تاسو دا قلم استعمال کو او لوستل مې زده کړو الله وایي د امت به مخکې لاړ شي د افسوس خبره دا ده نن موږ هغه قلم کې هم شاته پاتې شوي یو نن موږ په هغه لوستلو کې هم شاته پاتې شوي یو موږ په هر څه کې غرب ته او انګریزانو ته محتاج شوي یو په هر څه کې موږ د هغوی نه مشورې اخلو په هر څه کې موږ د هغوی ټکنالوژۍ ته ګورو هغې ته پراته یو که هغوی څه شی جوړ کړو موږ به وګورو که هغوی سره وویستو جو موږ به یې والو او که نه وجو خیر خیریت دی دا خبره یاد ساتئ د علم د ریاضیاتو دغه شان علم د فیزیا د کیمیا دا ګوره دا علم په اصل کې د مسلمانانو علماو ایجاد کړی دی او هغوی نشر کړی په اوله کې تاریخ روالی وی ګورئ تاریخ روالی علم د ریاضیات فیزیا کیمیا طب د هر څه د پخوا د مسلمانانو سره و رو مسلمانان کمزوري شو د مسلمان توجه صرف خېټې ته لاړه دین تیم پاتې شو دنیا تیم پاتې شو په دین کې هم کمزوری دین نه پیژني خپل رب نه پیژني پیغمبر نه پیژني د خپل طرف نه فتوی ورکوه فساد جوړوه چې څه وکړو هغه یې وکړو ځکه چې دین نه خبر نه دی او دویم دنیا تیم پاتې شوه نو په دنیا کې موږ غیرو ته محتاج شو دا امت ته اقرا امت ته ستاسو څه خیال دی چې د کوم امت ته وحي ابتدا د اقرا نه کېږي نو پکار دا و چې دا امت خو په لوستلو کې او په قلم کې د ټولو نه اوچت وی چې دا امت مشر وی لکه څنګه چې پخوا مشر پاتې شوی دی نو زما ټولو ته نصیحت دی د دې مبارک مجلس نه کوشش وکئ په دین کې مخکې تلو کې او په دنیا کې مخکې تلو کې زموږ دنیا ته هم ضرورت دی زموږ صرف موږ دا نه وایو چې موږ د انګلیش خلاف یو یا موږ د عصري علومو خلاف یو نه زموږ هغې ته سخت ضرورت دی وجه دا چې کله موږ سره مسلمان ډاکټري موږ سره مسلمان انجینیري موږ سره مسلمان ساینسداني موږ سره مسلمان سیاستداني او دا قسمه خلک موږ سره ټول مسلمانانی نو موږ د نورو د محتاجۍ نه بلکل بچ شو او زموږ به اعتمادي په دې خپلو مسلمانانو باندې چې دوی موږ له نقصان نه راکوي دوی به موږ ته هغه لار ښیي چې په هغې کې به د دې امت فایده وي نو دا یو خبره مخې ته راله او زړه ته یې کوزه کوي چې دا امت زموږ ده دې ته ویلی کېږي د اقرا امت دې ابتدا په اقرا سره شوې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دریم پیر چې کله ووایي زه څه ووایم نو جبریل علیه السلام به په هر پیر کې داسې نیوو بیا به پرېښودو نیوو به پرېښودو به او بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اقرا ولې به یې نیوو چې دا یری ختمه شي لکه کله یو سړی ته ویني اول پرې ویرېږي تا او ته یې ونیسي ځان ته یې راجوخ کړي د دې دپاره چې دا یره ختمه شي کله چې ورته دا ایتونه وایي چې دا ولوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی خدیجې رضی الله عنها کور ته او وی دا اندامونه دې سره پیدو د یرې نه
او دی وی دثروني دثروني زملوني زملوني په ما څه شی واچوئ په ما څه شی واچوئ ما پټ کئ. کله چې انسان ویریږي په دې یخني راشي یخ وله وشو نو هغې پې کمبل واچو هغې پې صادر واچو. بیا یې خدیجې ته دا ووی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی خدیجې په ځان ویرېدمه یعنې په ځان یېرېږم چې دا راسره څه چل وشو دا څوک راغلی و ما ته یو داسې ووی زما له ګوره څه چل کېږي په ځان ویرېدم. نو هغه ډېره هوښیاره زنانه وه خدیجه رضی الله عنها ډېره هوښیاره زنانه وه. هغې ورته ویوي الله به چېرته تا نه خرابوي الله به چېرته تا نه شرموي. ولې وی ته خو د میلمنو میلمستیا کې ته خو د غریبانانو سره منډې وایي ته خو د خلکو سره په مصیبتونو کې ولاړې ته خو د یتیمانانو خیال ساتې او داسې خلک الله نه ضایع کوي. ګوره دغه ټیم کې لا خدیجه ګوره مسلمانه نه ده خو څومره اوچت عقل یې دی څومره اوچت سوچ یې دی چې کم سړی د غریبانانو خیال ساتي کم سړی په مصیبتونو کې خلکو سره ودرېږي کم سړی د میلمنو میلمستیا کوي او په غمونو کې د خلکو سره ولاړي الله یې نه خرابوي. نو بیا د ځان سره بوتو د هغې د تره زوی او څه نوم یې ورقه بن نوفل ډېر پخوانی عالم او مشر عالم اهل کتابو کې عالم و نصرانی و ښه پوه سړی و ډېر تکړه عالم و. نو دی چې راشي هغه پسې به بوځم. کله چې دوی ورلو په ورقه پسې نو ورقه ته یې وی د ده نه واوره دا دی څه وایي. هغه ورته خپله خبره شروع کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی په غره کې به کېناستم داسې راپسې څوک راغی و دی راته وی دی راته وی ښه دا خو هغه ملک راغلی دی په ملایکو کې چې هغه په موسی علیه السلام پسې هم راغلی یعنې دا خو جبریل علیه السلام دی. یقین ورته ورکو په دې خبره چې یېرېږم دا یقیني خبره چې دا د الله طرف نه راغلی دی او دا جبریل علیه السلام او بیا ورته دا وی ارمان چې زه په هغه وخت کې ځوان یم یا ځوان وې په کوم وخت کې چې به ستا قوم ته وباسي د مکې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې ولې ما به وباسي څه ته خو ما ته وایې چې دا پیغام د الله له طرف نه راغلی نو چې د الله خبرې زه بیانوم ما به وباسي څه ما سره به دشمني کوي. ورقه ورته خو مشر سړی و تجربه کار سړی و کتابونه یې کتلي و علم ورسره و. نو ورقه ورته ویې ورواره چا چې هم داسې خبره کړې ده لکه دا څنګه چې به ته کې نو هغه د قوم نه ویستی شوی دی هغه د علاقې نه شړلی شوی دی خو ارمان دا دی چې بس زه بوډا شوی یم که زه ځوان وې نو زه رسره ښه په نره ودرېدمه او ما رسره مرسته کوله. او دغه شان وشوه چې ورقه بیا لږ وخته پورې ژوندی و بیا وفات شو. د دې ځینې د قرآن مقصد د دې ټولې خبرې څه یعنې د دې ځینې د قرآن د نازلېدو ابتدا شوې ده. دا قرآن چې څوک زده کوي که نه دا ډېر لوی شان والا سړی دی. زه تاسو ته یو حدیث بیانوم او خوشحاله به شئ او سم به خوشحاله شئ. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د کور نه راووتو او صحابه کرام په جومات کې ناست د صحابه کرامو ته یې وی ایکم یحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. ويتاسو كي سوق دا خبر خوخي يتقوك كيلي قرأ ويتاسو كي سوق دا خبر خوخي چه روزانا بطحان لاقي تزي يا عقيق تزي دا دوانا لاقي په مدينة كي دن نجي تاسو كي سوق دا خوخي چه روزانا دي التزي او دا هغه ځینې دي دوه اوښان راولي قیمتي اوښان کوماوین چې دا بره قوبه پیسې دا پې غټئ او په اوښ باندې چې له پاسه دا کومه قوبه چې څومره غټئ نو دومره دا اوښ قیمتي عرب یې بیا ډېر خوښوي. تاسو کې څوک دا خوښوي چې روزانه دغه علاقې ته ځي او دوه اوښان راولي نو څوک یې نه خوښوي هر سړی خوښوي او په هغه وخت کې بیا اوښ قیمتي شی و د عربو سره په هغه وخت کې د سورلۍ او دغه شان د خوراک دپاره نورې پکې ډېرې فایدې په دې هر څه کې به استعمالېدو نو اوښ قیمتي شی دی او الله په قرآن کې هم ځای په ځای په دې اوښ باندې مثال هم ذکر کړی دی ځکه چې په دغه ټیم کې مخامخ ته ټولې ییني. نو صحابه وویل یا رسول الله کلنا نحب ذلک موږ هر سړی دا خوښوو کوم یو یې نه خوښوي. دوه اوښان دې میلاویږي
هغه دې قیمتي اوښان میلاویږي او په دې نږدې بطحان علاقه کې علاقه یې ورته هم نږدې وښوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویې افلا یغدو احدکم الی المسجد. نو بیا واورئ طریقه یې زده کړه. وایي تاسو کې چې یو سړی جومات ته ځي، تاسو کې چې یو سړی چېرته ځي؟ جومات ته ځي، فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب الله، او دې جومات کې کینی او د الله د کتاب څو آیتونه یې زده کي؟ دوه. خیر له من ناقتین، دا دغه دوه اوښانو نه د ده لپاره غوره دي. وثلاث خیر من ثلاث، او درې آیتونه د درې اوښانو نه غوره دي. څلور د څلور او دې سیزه. سبحان الله. جومات کې ګوره موږ ناست یو الحمدلله. دلته چې ته یو آیت یې زده کې، دوه یې زده کې، درې یې زده کې، څلور یې زده کې، دغه ټول فضیلت تا ته میلاویږي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دا په صحیح بخاري کې دا حدیث دی. په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې بل ته قرآن ښیي او یې په خپله یې زده کوي. کورداني دي ویلي پیغمبر چې غوره هغه دی چې هغه سره دای دنیا صحیح نه دی یاد کړي. غوره انسان هغه دی چې دی قرآن بل ته ښیي او یې زده کوي. ملک صاحب مخکې تاسو ته ووایي چې د هر مخلوق چې رابطه د الله د قرآن سره شي نو هغه څه شي؟ اوچت شي او عزتمند شي او غوره شي. نو دې ځای کې ګوره طالب د قرآن چې قرآن یې زده کوي یا معلم د قرآن، دا په دې ټولو خلکو کې غوره خلک دي، ځکه چې دوی رابطه د چا سره ده؟ هغه د الله د کلام سره ده. یو حدیث کې دا راځي من علم آیة من کتاب الله، څوک چې د الله د کتاب یو آیت چاته وښیي، یو، کان له ثوابها ما تلیت، څو پورې چې دا آیت لوستلی کېږي د سړي ته پکې ثواب میلاویږي. حرص د دې چې زه د قرآن په خپله زده کړم او بل ته یې وښیم. او دا قرآن چې کله موږ وایو دا ګورې تجارت د الله سره دی او رب العالمین ډېر قدردان ذات دی، ځکه د هغه نوم دی الشاکر الشکور. ډېر قدردان ذات دی. ته به لږ څه وکړې ادله ډېر څه درکوي. دا ګوره یاد کوي. چېرته دا سوچ ونه کړي چې زما د عمل ډېر دی، نه، ستا د عمل به معمولي، رب العالمین به د باندې د رحمتونو باران راووروي. ډېر غیرتي ذات دی، ډېر قدردان ذات دی. د بنده د عمل قدر کوي، قدر عمل د چا نه ضایع کوي چې کله هغه برابر یې هغه عمل او شروط پکې پوره وي. لکه هسې دې حدیث ته غوږ کې د سنن ترمذي کې دی من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې یو ټکی وي، یو د الله د کتاب یو ټکی، نو دته به لس نیکیانې میلاویږي. په یو ټکي څو نیکیانې دي؟ لس. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الف لام میم، دا پوره یو ټکی نه دی، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ځان له ټکی دی، میم ځان له دی او لام ځان له دی. صرف چې یو سړی الف لام میم ووایي نو څو نیکیانې شوې؟ 10 نیکیانې صرف په الف لام میم باندې میلاویږي. نو چې کله ته کښېنې په جومات کې او ټیم ورکړي او قرآن صرف وی نه وی او ترجمه او تفسیر زده کې او بیا په دې عمل وکړي او بیا نورو مسلمانانو ته وښیې، نو څومره بېشماره اجر. یو ناشنا میټر ته سټارټ کو چې هغه تا پسې در روان دی، ته به قبر کې پروت یو، دا ثوابونه به ته در روان دي. قرآن کریم یادول او په دې باندې ځان پوهه کول. واوره دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کم سړی قرآن وی او دی پکې ماهري، دو قسمه خلک دي، یا به یو سړی په قرآن کې ماهري او یا به صحیح کمزوری وي، یا به ماهري او یا به صحیح کمزوری وي. د دواړو اجر نه ضایع کېږي. کم چې ماهر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د هغه خو شان اوچت دی، دی خو به د اوچتو ملایکو سره د قیامت په ورځ. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد. او کم سړی چې قرآن زده کوي او زده کول ورته ګران وي. من کې دا مشکل دی خصوصا پښتنو کې. مشر سړی وي ته قرآن درځي وایي نن راځي زما ژبه پیړه شوې ده. او ورنن سبا د فیسبوک، یوټیوب، واټساپ دا سپینګیري چلی که نه چلی؟
ګوره چې کله اوس د یو شي سره د شوق دی هغه سپینګیری چې امپړ دی خو هغه بعض اهم ټکي زده کړو فیسبوک به کولاوی څنګه دا به شیر کې څنګه لایک څه ته وایي کمنټ څه ته وایي شوق یې دا یې زده کړو که چېرته د قرآن سره شوق وی نو ده به څه نه څه قرآن یې زده کړی وی خو شوق نشتی دا اوس واوره یو سړی دی قرآن یې زده کوي وهو علیه شدید خو دا قرآن یې زده کولو ته څه دي ګران دي یو حدیث کې داسې راځي ویتتعتع فیه او د ده پکې جبه نښلي نشي ویلی صحیح او دا سړی بس دقه شان پاتې شو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فله اجران دته دوه اجره میلاویږي یو اجر د دې محنت د دې کوشش د دې مشقت او یو اجر د دې قرآن د تلاوت هیڅ هم نه ضایع کېږي الحمدلله موږ د داسې رب بندګان یو چې د هغه سره ذره برابر عمل نه ضایع کېږي سورة الزلزله کې الله څه وایي سورة الزلزال کې فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ذره برابر خیر دی وکړو دا به د الله سره پروت دی یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی راولګېدو په جومات کې ناست دی او په جومات کې په یو لشه باندې لشه لکه لرګي نه چې داسې ټوټه جدا شي چې په نظر هم نه راځي کله خپکې لاړه شي او داسې لشه تې جوړه شي نه په نظر نه راځي یو سړي په جومات کې دغه شی ولیدو په قالین باندې پروت دی هغه یې راواغستو او بهر ته لاړ هغه یې گزار کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په ورځ به په تله کې دغه لشم پرته وي یعنی د الله سره یو عمل نه ضایع کېږي خو که زموږ د عمل برابر یو اخلاص پکې تاسو چې کوم محنت به کوئ قرآن زده کولو کې یادولو کې ترجمه تفسیر عمل په دې هر څه باندې ولله الحمد موږ ته اجر میلاویږي او بیا آخرت حدیث کې راځي په سنن ترمذي کې دی یقال لصاحب القرآن قیامت په ورځ به قرآن والا ته ویلی کېږي اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا دی قرآن والا ته به الله وایي وی دا قرآن وایا لولا او د جنت په درجو کې برخیجا فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأ بها په جنت کې ستا ځای کوم ځای کې دی اخرنی آیت په کوم ځای چې ته ودرېږي دا ګورې زموږ دپاره ډېرې د سوچ خبره ده هر چا ته دا خبره سپارلی شوې ده ته په جنت کې کومه درجه غواړې که ته دا غواړې چې زه هغه اوچتو درجو ته ورسم نو به څومره آیتونه چې ته یاد دي دومره به رسي او یو سړی د صرف دوه آیتونه او درې یاد کړي دي څومره د یعنې دغه خبره ده د افسوس خبره ده ورب الکعبه ډېره د افسوس خبره ګوره زموږ پښتانه په دې باب کې شاته دي اوس خو الحمدلله اوس دا نوي دا ځوانان چې کوم دي دا ښه شوي دي قرآن تلاوت اکثرو ته ورځي خو ما ډېر داسې سپینګیري لیدلي ډېر داسې سپینګیري چې هغوی له د قرآن د اخرني صورتونو تلاوت نه ورځي اخرني صورتونه پرېږده سوره فاتحه صحیح نشي ویلی چې هغه دی په هر رکعت کې وایي در افسوس خبره نه ده زه د یو سپینګیري سره میلاو شوی ومه ما ته یې پخپله ویلي پخپله او زه یې ښه پېژنم داسې تقریبا 4 شپېته 5 شپېتو کاله عمر کې د قرآن باره کې خبرې شوې چې د قرآن تلاوت د دې زده کول او دې لپاره محنت نو ما ته یې داسې وکتو ما ته یې وی زما داسې حساب یې کوو سوچ یې کوو څه تقریبا وی 46 یا 47 کاله کېږي چې ما قرآن نه یې راغستی یعنې د سړي 46 47 کاله و چې د قرآن نه یې راغستی دله به قرآن څه ورشي د ده په ژوند کې به سکون د کوم ځای نه راشي اکثر ملګري دا شکایت موږ ته ډېر راوړي وایي چې چل په ژوند کې مې سکون نشتی چې چل په ژوند کې خوشحالي نشتی چې چل وایي پیسې ګټم برکت پکې نشتی بچو کې مې برکت نشتی په کور کې جنگ جګړې دي برکت نشتی چې چل نو موږ ته اولنی تپوس دا کوو ته د قرآن سره څنګه ژوند تېرې قرآن سره ته څنګه وی نه جي قرآن خو نه وایم ترجمه تفسیر درځي نه نو ته د خوشحالي هغه غټه لار دې پرېښودې ده او راځي تپوس کوي چې زما په ژوند کې خوشحالي نشته الله په قرآن کې څه وایي
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله وی د مؤمنانو زړونه مطمئن کیږي د الله په یادولو سره، د الله په یادولو سره. او د الله غټ یادول داري چې ته کلام وایې، په دې سره زړه ته سکون او خوشحالي رسي. ما په خپل انټرویو نه اورېدلي د انګریزانو د غیر مسلمو، په خپله مې انټرویو نه اورېدلي، هغوی دا وایي او څه ترجمه په عربۍ کې ورکړې وی او عربي دا کار کړی، هغه تللی و بهر ملکونو ته، انګریزانو ملکونو ته، هلته معلومات کول په لارو کوڅو کې، چې د انګریزانو سره ومیلاوېدو یو تپوسونه به یې کول. بیا د هغې نه یو ویډیو جوړه کړې وه، ما په خپل هغه ویډیو کتنو په هغې کې چې به یې تپوس کوو غیر مسلمه، نصرانې، یهودې، بل او بل چې مسلمان نه دی، نو په هغې کې اکثرو دا جواب سوال به یې کوو، وایي چې کله تا ته غم او مصیبت راشي ته څه کوې؟ د الله په کور کې د قسم خورم اکثرو پکې دا جواب ورکوي موږ د مسلمانانو هغه مقدس کتاب لولو. ګوره هغوی ته پته لري چې دې کې سکون دی. هغه یو ویډیو کړې ده، په غوږ کې ورته قرآن ولګوي، یعنې یو غوږ کې ورته اول ورته یو څه ولګوي عامې خبرې په خوږ اواز کې، او بیا ورته بل څه ولګوي، بیا ورته بل څه ولګوي، او بیا ورته قرآن ولګوي. هغې ته هغوی غلي شي، بس پکې په ژړا شي. دلته قاري مشهور قاري دی او عالم دی ناصر القطامي، ډېر مشهور قرت دی او په یوټیوب کې او په دې دغه کې ډېر مشهور قاري دی، عالمي قاري دی. هغه د یو بینک د مشر سره ناست دی انګریز، خو ډېر په غټه سطحه باندې دی هغه سړی، د هغه سره ملاقات کړی دی، ویډیو یې شتي. نو دی د انګریز ته وایي، دا شیخ ورته وایي، وایي زه به تا ته 3 قسمه خبرې کومه، 3 قسمه خبرې، او ته به ما ته دا وایې چې په دې کې کومه یو ناشنا ده. هغه وایي صحیح ده. نو دې شیخ په عربۍ کې په خوږ اواز کې عامې خبرې وکړې، لکه اوس مثال کې یو سړی لګیا دی وایي ذهبت إلى السوق فرأيت محمدا. داسې اوس لګیا یو سړی دغه شان ورته لګیا دی وایي دا ذهن ته دې کوز شوې؟ هغه وایي خلاص وایي دویمه بیا یې شاعري ووایي په خوږ اواز کې، شعر و شاعري دی په خوږ اواز کې ووایي. بیا ورته دا دې ذهن ته واچول وایي اوس وایي درېیم واوره كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ودا دې واورېد هغه وایي وایي ته څه وایې دې کې؟ هغه وایي د اولني څه مزه نه وه، دویم مزه دې درېیم کې څه چل دی. یعنې سبحان الله یو سړی قرآن اوري نه په ترجمه پوهېږي، نه په معنی پوهېږي، بلکې په دې مذهب نه دی، مسلمان نه دی، او دا قرآن په هغه باندې داسې اثر کوي. په ټکه دقه شان ووایي وایي دا درېیم چې تا کوم ووایي که نه دې کې څه کمال پروت دی، زما دا زړی وخوځوي. موږ نن سبا په خوشحالۍ پسې ګرځو، د خوشحالۍ لار هم پرېښودې ده. موږ په سکون او په راحت پسې ګرځو، سکون او راحت هم پرېښودې دی. سکون او راحت به ما تا ته څنګه میلاو شي؟ زما ستا په کور کې قرآن پروت دی او په هغې باندې انچه دوړه پرته ده. زما ستا په کور کې قرآن موږ یې ښودی دی په بره چت کې چې صرف دا کور نه نظره کېږي، سکون به څنګه میلاو شي؟ قرآن د ګاډي په سیجبورډ پروت دی چې اکسیډنټ نه کېږي. د قرآن نه تعویضونه جوړ شوي دي، غاړو ته یې اچولي دي، بېادبي د قرآن، بېادبي د الله د کلام، او دا پرېږده څاروو ته یې اچولي دي. قرآن دې ته پاتې شو، د کوم ځای نه به خوشحالي راشي؟ د څه دپاره چې قرآن راغلی دی؟ قرآن د څه دپاره راغلی؟ عمل دپاره، سوچ او فکر دپاره. الله څه وایي؟ کتاب انزلناه الیک مبارک. الله وایي دا کتاب ما تاسو ته درلېږلی دی څه دی؟ برکتونو والی. زمونږ د
عجم خلک نه دوی د برکتونو ټکی ډېر خوښ نو دوی څه کوي بس ښکلی راښکلی یې بس غلاف وله جوړ کړه په المارۍ کې برابروه بس دغه د قرآن سره محبت یا د تعویزونه جوړوه یا په بیټک کې آیت الکرسي ولګوه او سورة الفلق او سورة ناس او یا په دکان کې او یا په هوټل کې آیتونه په دیوال یا په ګاډي باندې آیتونه ولیک قرآن دې دپاره خو نه دی قرآن دې دپاره خو نه چې دیوالونه پرې ښایسته کړي قرآن دې دپاره خو نه دی چې غاړو ته اچي او څاروو ته اچي قرآن صرف دې دپاره پاتې شوی دی چې قسمونه پرې خوري رواله وي قرآن قسم پرې وخوره قرآن صرف دې ته پاتې شو الله وی دا برکتونه ولا کتاب ما درلېږلی دی ولي ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله وی دا مې دې دپاره درلېږلی چې د عقل خاوندان ترې نصیحت واخلي دې دپاره قرآن راغلی دې دپاره نه راغلی زما او ستا په کور کې قرآن پروت دی او زه تاسو نه تپوس کوم ځان له جواب ورکړي اخري پیر مو قرآن کله ویلی دی من کله ختم کړی دی دیندار سړی له هغه دی هغه سړی دی چې په رمضان کې لا ختم کوي نور خیر خیریت دی پکار خو دا و چې زمونږ د دې قرآن سره همیشه رابطه وی تا به کتلی وی چې ستا په دې ژوند کې خوشحالي څنګه راځي او یو ورځ تجربه وکړه چې کله د باندې دا غم او مصیبت ډیر شي که نه غم او مصیبت ته د الله کلام کولاو که او ډیر نه یو مخ ووایه که دې زړه ته دې سکون میلاو نه شو بیا ماته ووایه د دنیا سختي خو پرېږده آخرت کې سختي ډېرې دي که لږې دي آخرت سختي ډېرې دي که نه ما مخکې ورځو کې دلته بیان هم کړی د آخرت سختي موږ څه نه څه بیان کړی دا قرآن چې دې کله وي او د دې سره دې رابطه وه د آخرت سختي به راته مسانېږي دا قرآن د چا کلام دی د الله او الله غیرتي ذات دی که نه د غیرتي ذات دا خبرې چې کومې ته وې دا دین به یوازې نه پرېږدي ګورئ حدیث کې دا راځي صحیح مسلم کی دے اقرأوا القرآن دا قرآن لولی یادی کئی عمل پیو کئی ولی فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابه دے با دا قیامت پورز دا خپل ملگری دا پارا دا اللہ سر خبر کئی قیامت پورز دا قرآن دا گوری سر پارا بخبر کئی خوا یا اللہ وی بخوا ولی که اللہ وی چی ولی بخوا یا اللہ وی دے با طول شپو لارو دا کلام بیوی د دې دپاره په جومات کې به کېناستو ختمونه به یې کول په ترجمې ځان پوه کړی دی په تفسیر ځان پوه کړی دی نورو ته یې ښولی دی یا الله ویې بخه یا الله ویې بخه آخر الله به یې وبخي د قرآن کریم دنیا خو پرېږده په آخرت کې دې هم یوازې نه پرېږدي نه دي په دنیا کې یوازې پرېږدي او نه دي په آخرت کې یوازې پرېږدي کم سړي چې دا قرآن راغستی دی په خپله یې زده کړه خپل بچو ته یې ښولی نو بیا واوره الله دغه سړي له څه ورکوي امام حاکم یو روایت راوړی دی من قرأ القرآن وتعلمه زه غواړم چې دا ټول دا کم صفات چې په دې حدیثونو کې ذکر کېږي پکار دی چې موږ ټول په ځان کې راولو من قرأ القرآن چا چې قرآن ولوستو وتعلمه او یزدې کو قرآن یې څه کو یزدې کو وعمل به او بیا په دې قرآن باندې څه وکړو عمل وکړو البس والداه یوم القیامة تاجا من نور د قیامت په ورځ به الله د دې سړي مور پلار ته د نور د رڼا نه جوړ شوی یو تاج په سر کوي چې د هغې به داسې رڼایي لکه څنګه چې د نور رڼایي ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا او د مور پلار ته به الله داسې لباس ورچي داسې ښایسته لباس چې دا دنیا ټوله راجمع کړي نو د هغې مقابله نشي کولی د هغې ریټ نشي ادا کولی نو دا مور پلار به ډېر حیران شي مور پلار به حیران شي دا تاج دا ښایسته جامې او په عرض محشر کې چې کوم خلک ولاړ دي ټول به ورته حیران شي چې دا که به خاص خلک نه دوی به په خپل هم حیراني پته ورته نه شي چې دا ولې نو تپوس به وکړي بما کسینا هذا یا الله دا د څه د لاس دا تاج د څه د لاس دا ښایسته کپړې د څه د لاس زموږ اعمال خو داسې اوچت نه دي
چې موږ دې درجې ته راورسېدو فیقال جواب به ورکړی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جواب کې به ورته څه وویلی شي باخذ ولدکم القرآن ستاسو بچي په قرآن باندې عمل کړی ستاسو بچي قرآن یاد کړی ستاسو بچی د قرآن استاذ و ستاسو بچی د قرآن مفسر و ستاسو بچی د قرآن قاري و د هغې د لاسه نن تاسو ته د عزت میلاو شو نو راځي چې د قرآن په خپله مې زده کړو خپلو بچو ته یې وښایو خپلې ښځې ته یې وښایو خپلو مشرانو ته یې وښایو خپلو کشرانو ته یې وښایو او دا اجر د قیامت په ورځ به تا ته میلاو شي لکه څنګه چې ګوره په دنیا کې چې ستا بچی کله په سکول کې په یونیورسټۍ کې کالج کې یا دینی سبق چې وایي که هر ځای کې او دی کامیاب شي او بیا هلته یو پروګرام یې وایي دا جي د والدینو د راجمع کېدو ورځ ده دا پلاران ټول راغلي ناستي یا میندې راغلي ټولې ناستي انتظار کوي چې څه به کېږي او په سپیکر کې ویلی شي پلانې د پلاني زوی اولنی پوزیشن دی هغه هلته په کرسۍ کې داسې من غټېږي زما زوی اولنی پوزیشن هغه نو چې د قیامت په ورځ آدم علیه السلام نه واله د اخرني کس پر ټو ولاړي او تا ته دا تاج په سر کړی شي او تا ته دغه جنتي لباس در واچولی شي د دې نه اخوا بل عزت شي دا څومره لوی عزت دی دا قرآن راځي چې د دې سره وخت تیر کړو دا قرآن خپل ملګری کا دا قرآن به دې ملګری کي او چې دې قرآن ملګری کړي نو نه دې بیا په دنیا کې پرېږدي او نه دې په آخرت کې پرېږدي هر وخت اوس خو الحمدلله موبایل راوتي دي ته په موبایل کې قرآن ډاونلوډ کولی شي که نه یې ځان سره وړوکی قرآن ساته سهار ماښام تلاوت کوه لږ تلاوت کوه تا دا نه چې ډېر کوه لږ کوه خو په مخ یې کوه که موږ ته حدیث یې وکړو یعنې دا هغه کمزوري طریقه ده د ټولو نه کمزوري طریقه ده که موږ ته حدیث یې وکړو چې سهار منزله کله راشو بانګ ووایي جومات ته به راځو اذان وشي جومات ته به راځو وروسته به نه راځو اذان وایي جومات ته 2 رکعته دې وکړو اوس کښېنه یو 2 مخه قرآن ووایه څو مخه 2 ډېر نه 2 مخه بس ماسپښین منزله لږ وختي راشه اذان وي وختي موږ ته نه وایي مخکې راشه اذان له خو راځي به که نه اذان له راشه یو 2 مخه دلته ووایه 4 مخه دې ووایي مازدیګر منځه کې یو مخ ووایه 5 شو ماښام منځه کې یو مخ ووایه 6 شو ماسخوتن کې 2 ووایه څو شو 8 مخه شو داسې ته تقریبا په 2 یا 3 ورځو کې سپاره ختمې په 3 ورځو کې ختمې ځه ته په 3 ورځو کې سپاره ختمې نو قرآن کریم به ته تقریبا 3 میاشتې یا کم ډېر په دې کې به ته قرآن ختم کړي څومره لوی اجر به ته میلاو شي او وخت پې ستاسې لاړ 2 مخه یعنې سهار د اذان او د اقامت په منځ کې وقفه تقریبا 20 منټه ده په 20 منټو کې ما ورته 2 مخه نشو ویلی چې د الله په کور کې ناست یو 2 مخه او بیا د الله په کور کې را جمع کېده د قرآن دپاره نو دقه همدې کتاب کې دا روایت راوړی دی بیا ځان له وګورئ په صحیح مسلم کې دی او الحمدلله زموږ دپاره دا فضیلت به الله موږ له راکوي انشاءالله واورئ ګوره مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله هر کله چې یو قوم را جمع شي د الله په کور کې لکه څنګه چې دا ملګري الحمدلله را جمع شوي دي د الله په کور کې ښه کوي څه د الله په کور کې یتلون کتاب الله ویتدارسونه دی جومات کې د دې دپاره ناستي چې د الله کتاب لولي او زده کوي یې دغه کار دی الله څه ورکوي ګوره الا نزلت علیهم السکینه د الله د طرف نه د دوی په زړونو باندې سکون نازلیږي دا اوس چې موږ د مجلس کې ناست یو دې مجلس کې چاته د خپلو قرضو غم شتي نه د دنیوي څه غم شتي هېڅ غم به دلته تاته نه دلته به د زړه په سکون او د دې دروازې نه چې ووتې بیا بهر نه بیا به راته هغه دنیوي مسلې او ټینشن او دا او کته او بردار څه به خو دلته چې ناست ستا زړه به په سکون دا سکون پکې الله ورچوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزلت علیهم السکینه وغشیتهم الرحمه او الله دا خلق رحمت ولا ورکی نه الله دا خلق په خپل رحمت کې ډوب کی حدیث الفاظ دا دی ډوبی کی وحفتهم الملائکه او ملائک راشي خپل وزری غوري کړي خوري کړي او په دې مجلس باندې له پاسه راجمع شوي ټول یو حدیث کې داسې راځي په یو بل د پاسه اسمان ته رسېدلي
او خیسته خبره د خوشحالۍ وذکرهم الله فی من عنده او الله د دې قوم تذکره په اسمانونو کې کوي. دا حدیث صرف زم که نن تاسو دا یو حدیث یاد کو زړه به دې باغ باغي، کور ته به ډېر په خوشحالۍ سره تاسو واپس لاړ شي. چې موږ په یو داسې مجلس کې ناسو چې هغه مجلس کې څوک کیني نو ملایک راځي، الله پې رحمت راوری، په زړونو کې سکون او اطمینان راکوزیږي او الله د دې خلکو تذکره په اسمانونو کې کوي. نور څه غواړو موږ د الله نه؟ او په دې معمولي عمل سره الله ملائکو ته وایي. څه تذکره کې یو حدیث کې راغلی ده، الله ملائکو ته وایي زما دې بندګانو ته وګوره کنه. ملائکو ته الله وایي زما دې بندګانو ته وګورئ کنه زما د کتاب دپاره راجمع شوي دي. ما تاسو سره اکثر مخکې وایي چې الله ډېر قدردان ذات دی، د عمل قدر کوي. او زموږ دا لږ عمل، دا مات پات عمل، دا کمزور عمل، خو دا ګورئ الله ته ډېر ګران دی. ګورئ چې کله دا عمل په صحیح طریقې سره وشي او دې کې هغه شروط چې کوم پکاري، نو الحمدلله ثم الحمدلله الله موږ له ډېر ښکلي موقع راکړې ده او ډېر ښکلي ځای کې په جومات کې او بیا د الله کتاب زده کول او موږ سره هغه کتاب هم مخې ته پروت وي او په خپله ژبه کې او څوک چې بیانوي هغه په پښتو کې په اسانه پښتو کې، نو دا الله په موږ باندې رحم کړی. دغه د قرآن بعض فضایل، ډېر فضایل دي د قرآن، په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله در روان درس نه به باقاعده د قرآن تفسیر او ترجمه شروع کوو. اخرني د 3 سپارې چې کومې دا اهمې دي. اگر که دلته په دې کتاب کې دوی شروع د 28مې سپارې نه کړې ده قد سمع الله نه، خو موږ به څه چل کوو د سورې فاتحې ترجمه به کوو ځکه سورې فاتحه لازم ده، او بیا به شروع د سورت ناس نه کوو. ناس فلق دې څه به راځو، ولې ځکه چې دغه اخرني سورتونه اکثر زموږ د ملګري په منځه کې وایي، نو چې په هغه سورتونو باندې پوه شو داسې په بره به راځو. 28مې نه به شروع نه کوو، د 13مې سپارې د اخرې نه به شروع کوو او په بره به راځو. بیا چې په کتاب کې کوم نورې مسلې دي هغه به ذکر کوو. نو الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې قرآن د لاسه دې الله موږ عزتمن کړي او په آخرت کې دې الله سبحانه وتعالی د دې قرآن سفارش موږ ته نصیب کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.